سلامونه او مینه ومنئ. ستړي مه شئ، هرکلی درته وایم د بادامو وطن چینل لیدونکو غواړم د فضل حق فاروقي په اړه باندې وغږېږم چې دی د استرالیا بګ بیش سیالیو کې د 9 سیالیو لپاره اخیستل شوی و، خو بدبختانه باید ووایو چې 13 پنجشنبه د ده له خوا نه کومه قضیه شوې ده، د قضیې خاص وضاحت هم نه ده شوی. بیا هغه قضیه د دوی د بی بی ال ټولې ادارې ته سپارل شوې ده او ټیم ته خبر رسېدلې ده او ترڅنګ یې د هغه ځای کوم اصلي مسؤلین چې د هغوی ته خبر رسېدلې ده، دې باره کې هغوی یوه اونۍ تقریبا له فضل حق نه هم پوښتنې کړي دي او نور شواهد هم ترلاسه کړي چې دوی یوه فیصله وکړي او د فیصله هم د شواهدو په اساس باندې وکړي. هغه داسې و چې د ده قضیې ته اخلاقي قضیې نوم ورکړی ده. ګورئ، یو څه چې باید موږ تاسو ومنو، کله چې د اخلاقیاتو موضوع د افغانانو په ځانګړې توګه د کرکټ مینوالو غوږونو ته رسېږي، یو ډول جنسي موضوعات، ناروا موضوعات ذهن ته ورځي، خو اصلا موضوع دغسې نه وي. ولې وجه یې دا ده چې په نوره دنیا کې، نور نړۍ کې د خلکو اصول او مقررات او ارزښتونه جلا دي. هغلته د هغوی لباس، جامه، ژوند ډېر توپیر لري موږ تاسو سره او ټول ورڅخه باخبره هم یو. نو هر څه په اخلاقي موضوعاتو کې نه راځي. دا چې موضوع په لوبغاړو سره راغلی، موضوع د بیروني کس سره راغلی، یا کوم بد الفاظ ترې کارول شوي دي، یا غلط حرکت ترې شوی ده، د دې وضاحت تر اوسه پورې نشته. همدا علت ته چې نن د بندیز دپاره د سیډني کرکټ لوبډلې اعلان هم وکړ او دی له بګ بیش نه د استرالیا د سترو سیالیو نه بهر شو، خو اصلا په داخل کې موضوع تر اوسه پورې دوی واضح نه کړه. ټول رپورټونه که وکتل سي، ټول ترتیب که وکتل سي، ما له سهاره په دې باندې سرچ وکړ چې زه معلومه کړم چې د قضیې لپاره حد اقل چا 2 الفاظ زیات لیکلي وي یا ویلي وي، خو داسې هېڅ هم موجود نه و. ټولو یوازې یوه خبره کړې وه چې دا موضوع په همدغه ځای تړل کېږي او جدي دې موضوع کې موږ د فضل حق لرې کول له بي بي ال نه کوو او ترڅنګ یې فیصله داسې کوو چې دې موضوع باره کې نور اسناد او خبرې محرم دي یا رازداره دي. موږ نه غواړو په دې باندې وغږېږو چا سره یا هم وضاحت ورکړو. فضل حق فاروقي هم تر اوسه پورې په دې اړه باندې وضاحت نه ده ورکړی چې د ده څه موضوع راغلی ده. اول دی د استرالیا له غوره لیګ سیالیو نه بهر شو یا بیرون شو، دلته ډېر منفي او مثبت اړخونه خلکو راخیستي دي او ډېر یو ډول ننګونکې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې کته پورته کېږي. خو اصلي بحث چې کوم د هغه هم دا ده چې فضل حق پخپله یو څه وضاحت ورکړي او دی قناعت بخشه وضاحت ورکړي خلکو ته، هم ځان ته پخپله تېروتنه به حتما پوهوي، ځکه دغه موضوع 13 پنجشنبه رامنځته شوې وه او 13 پنجشنبې نه وروسته په دې باندې څېړنه روانه وه د بګ بیش د کمیټې له خوا نه، د هغه ځای د انټي کرپشن له خوا نه، او بالاخره دغه نتیجې دوی ورسېدل چې د فضل حق د خبرو په اساس، د ده د کېنولو په اساس باندې، د شواهدو او مدرک په اساس باندې نن دا فیصله وشوه. که څه هم د دې موضوع لپاره غلطه لوبې کول یو ډول ناسم کار دی او اصلا یو موضوع بله چې د موضوع نړیوالو رسنیزه کړې ده، لومړی افغانانو نه ده رسنیزه کړې چې موږ د خپل لوبغاړي بې حیایي، بې ستري او یا بې عزتي وغواړو، ځکه د لوبغاړي سره زموږ ټول ارزښتونه، ټول ملي مسایل دا تړل شوي دي. که لوبغاړی چېرته ښه ځلیږي، د وطن نوم او عظمت حسکېږي ورسره، که چېرته نه ځلیږي یا خدای نخواسته کوم ناروا کار کوي، ناسم حرکت کوي، همدومره کولی شي د ملت په استازیتوب باندې ملت ته شرم واړوي. نو موږ د دې لوبغاړي دغه وروستنی وضعیت ځان ته نشو ګڼلی چې د فضل حق شخصي ژوند ته مداخله پکې نه کوو. البته شخصي ژوند مسله جدا ده، خو په دغه ځای کې د افغانستان د استازي په توګه دی لوبه کوي. هیله به مې دغه وي چې ټول لوبغاړي باید د افغانستان عزت او عظمت حیثیت په نظر کې ونیسي او بالاخره دوی له هغه نه پس په کرکټ کې خپل ژوند مخکې بوځي. ګورئ، راشد له کلونه راهیسې، نبی له کلونه راهیسې دی لوبېږي، تر اوسه پورې به داسې خبر نه وي راوتلی چې هغه د افغانستان د عزت او د عظمت د ټیټېدو سبب وګرځېږي. وجه دا ده چې دوی دواړه په خپل نفس باندې باوري دي، تېروتنې نه کوي او د هر ځای د اصولو سره ځان برابروي. ځکه راشد ټولو دنیا وکتله خو داسې څه ونه شول. د فضل حق موضوع الله دې وکړي چې د ده حیثیت ته، د ده عزت ته، د وطن برم او معنویت ته تاوان نه رسوي، د ټول وطن عزت ورسره خوندي شي او بالاخره داسې یو نتیجه راوځي چې په دې کې د وطن عزت هم ساتل شوی، د فضل حق د کرکټ کارکردګي په آینده کې دا هم له منځه لاړه نه شي. ځکه مهم سوال د فضل حق د نوي ځوان راتګ د افغانستان کرکټ ټیم ته او د ده ځلېدل دي او دومره ژر پرمختګ ده. موږ په ده باندې خفه کېږو ځکه دی د وطن استازی ده او د ده ځلېدل د وطن لپاره تر ټولو مهمه
خبره ده او لري کول د افغانستان لپاره یو لوی ضایع ده. نو خبر دا وی چې یوازې لږ څه موده صبر ورته وشي د فضل حق خپل وضاحت به وګورو. خو انت د استرالیا کرکټ بورډ او ترڅنګ د بیگ بیش کمیټې د دینه بالکل ځان څنګه کړی چې موږ نه غواړو د باره کې نور وضاحت ورکو. یوازې همدومره په ټولو ریپورټونو کې ذکر شوی دی، په ټولو خبرو کې او متنونو کې هم دا راغلی چې د دغه اسناد او د خبرې نور محرم دي، یعنی رازدار دي. موږ نشو کولای چې په دې باره کې خبرې وکړو. اخلاقی موضوعات دا نه دي یوازې چې موږ تاسو دغه جنسي مسایلو ته تمایل کیږو او جنسي مسایل په نظر کې نیسو. کوم جنسي پیښه نشته، کوم جنسي زورونه نشته، کوم جنسي مشکل نشته او نه هم لوړاندې په دې باندې بحث کول پکار دي. اخلاقی مسایل د هغه ځای کلتور دی، ارزښتونه دي، د هغه ځای خپل فرهنګ ده، هغه ته خای به احترامي شوی وي. خدای مکړه چې ته کنزل شوی وي، بدرت شوی وي، چې سره جنگ جنجال شوی وي، انسان ده ذهن نارامه څه مسله ورته پیدا شوی وي. په لوبغالي کې په ویلن کې موضوع 13 اونۍ پیدا شوی و، 13 پنځشنبه. دا پنځشنبه چې یو اونۍ د باره کې انویسټیګیشن وشو، څېړنه وشوه، بل اخر دا فیصله شوې ده. نو اوس په کار ده چې یوازې صبر نه کار واخیستل شي او غږ به مې دا وي چې لوبغاړي باید او باید د خپلو ارزښتونو لپاره، د خپل وطن د عزت او عظمت لپاره، د ځان عزت ساتلو لپاره په ښه توګه باندې ځان مدیریت کړي او دوی داسې کړنې ونه کړي چې هغه د خپل وطن او یا د ځان او یا هم د ټول ملت سپکاوي سبب وګرځيږي. په دې کې باید ډېر باحوصله اوسي لوبغاړي، با تدبیره اوسېږي، هوښیار اوسېږي او دوی د هر چاپېریال سره ځان اشنا کړي. په ډېرو لیګونو کې، په ډېرو لوبو کې افغان لوبغاړو ته، سریلانکن ته، بنګلادیش ته، پاکستان ته، د ځینې مسلمان ملکونو لوبغاړي چې دي دوی ته تشریحات ورکول کېږي، لیکچرې ورکول کېږي تر څو پورې دوی د هغه ټول قوانین او اصول په نظر کې ونیسي. ځکه هلته یوه لغړه میرمن یا لوڅ بدن د فحشا په معنا نه ده. د هغوی کلتور هم دا دی چې دغسې پکې ګرځي او دوی ژوند کوي. نو ته به د هغه لپاره کوم غلط فکر او غلط سوچ نه کوي، ځکه دا ستا په حیثیت باندې، ستا په کارکردګۍ باندې ډېر بد اغېز کولی شي. سریلانکا لوبغاړی ښه مثال ده چې د ټول عمر لپاره بین شو، د سریلانکا عزت یې صفر ته راوسته. نو په دې مسله کې لوبغاړي باید حساس اوسېږي. نو زما غوښتنه به د ملت نه هم دا وي چې له حوصلې نه کار واخلئ، له صبر نه کار واخلئ، یوازې د قضیې وروستي اړخ ته په تمه شئ. دې باره کې هر څوک خبرونه خپروي چې چا سره بده خبره په لوبغالي کې کړې ده یا بد الفاظ کارولي دي یا کومه جنسي مسله ده، هیڅ وضاحت نشته، هیڅ چا لپاره نشته. ما له سهاره تر اوسه پورې معلومات ور باندې وکړه، تر اوسه پورې زه برلاسه نشم چې په دې باره کې یوه جمله زیاته پیدا کړم. همدومره معلومات چې ما ورته وړاندې کړه همدې پوره معلوماتو چې قضیه دغسې رامنځته شوې ده او قضیه بیرته مبهمه ده، پټه پاتې شوې ده. فیصله همدومره شوې چې په دې کې باید د له لیګ نه بهر کړي او پر ځای باندې هغه لوبغاړی چې پر ځای دی راغلی و هغه را دننه کړي او په لیګ کې ګډون وخت ورته ورکړي. کله کله موږ تاسو ته ډېر سوالونه پیدا کېږي مخکې له دې نه چې موږ تاسو خبر شو د یو بل لپاره داسې الفاظ کاروو چې هغه د غندنې او د ښکنځلو الفاظ وي. ګورئ دا موضوع نړیوالو چې کله له پیله راواخیستله تر اوسه پورې اول اعلان یې له بیرون نه اوسه، دلته برعکس موږ تاسو یو بل ته بد الفاظ وکارول. دا ښه چاره نه ده. په کار داسې ده چې موږ تاسو د قضیې تر اخره پورې صبر نه کار واخلو. که څه هم د افغان لوبغاړو نوی راتګ کله چې ټیمونو ته راځي، لیګونو ته راځي، دوی جاج د چاپېریال نشي اخیستلی، بدبختي به ورته ووایو یا د دوی نه ګرځېدنه به ورته ووایو، ځکه دغه تېروتنې ورته کېږي. راشد نبي بیا دغسې ځکه ونه کړه چې د دنیا د ټولو اصولو سره، د روایاتو سره، د هغوی د فرهنګ سره، د ژبې سره، د ټولو مذهبي اړخونو سره هغوی بلد و، همدا یې ګټه کړې وه چې تر اوسه پورې ثابت او ښه پاتې شول. زموږ ځینې لوبغاړي چې کله نوي راسي په لیاز د خدای د الله لپاره، تاسو حد اقل د وطن عزت، خپل عقیده، خپل ایمان، خپل افغانیت د ټول په نظر کې ونیسي او بالاخره تاسو کولی شئ چې په ښه توګه باندې د وطن استازیتوب وکړئ. تاسو عادي اشخاص نه یاستئ، تاسو د دې لوی عظیم ملت استازي یې. هر هسکه غاړه مو د دې وطن لپاره د عظمت باعث ګرځېږي، هر نیمګړتیا مو د وطن لپاره د شرم باعث ګرځېږي. په کار دا ده چې تاسو مکمل متوجه اوسېږئ، ښه متوجه اوسېږئ، تر څو پورې موږ او تاسو وکولی شو په ډېر ښه اتفاق سره او اتحاد سره د خپل فرهنګ، د خپلو عنعناتو، د خپل مذهب دنیا ته ښه روښنایي او ښه رڼایي وښیو. که چېرته موږ او تاسو له هغه چاپېریال سره ځان نه عادت کوو، مزل به مو لنډ وي، کته به وي، موږ او تاسو به نشو کولی چې په نړیوالو سیالۍ کې ولوبېږو، په نړیوالو لوبغاړو سره په لوبغاړو کې ګډون وکړو، د هغوی د ټیمونو برخه وګرځېږو چې دا د لوبغاړي ترڅنګ د افغانستان کرکټ د افغانستان د وطن د عزت او عظمت لپاره لوی سوال کېدلی شي. ټول نه مهمه خبر همدا ده چې په ذهني توګه ځان چمتو کړئ، ځان تیار کړئ تر څو وکولی شئ تاسو د وطن د استازیتوب لپاره هلته هغه څه ونه کړئ چې د وطن د برم او د شملې د ښکته کېدو سبب ګرځېږي. عادي اشخاص نه یاستئ، د وطن نمایندګان یاستئ، استازي یئ. په ټولو دنیا کې تاسو سره زموږ نوم
کوم وصل دا تړل شوی ده، که ښه یادېږي موږ د سره ښه یادېږو، که بد یادېږي موږ د سره بد یادېږو. چې دا ډېر مهم سوال ده. که چېرته څوک وایي چې شخصي مسله ده، دا غلط سوال ده، غلط خبره ده. دا اتلان د ملت اتلان دي، ملي لوبغاړی د ټول ملت نمایندګي کوي، د ټول ملت استازیتوب کوي. هر سیالي، هر بریا زموږ بریا ده، د ملت بریا ده، او هر ناکامي، هر نقصان، هر غلط کار د ملت او د وطن زیان او تاوان ده. نو په دې هیله چې نور نوي لوبغاړي، ځوانکي لوبغاړي چې مخکې راځي، له ډېر ښه فکر نه د کار واخلي، کم حوصلګي نه د کار نه اخلي، له هر ډول ناسمو حالاتو، ناسم فکر نه، ناسمو سوچونو نه هغه د ځان لرې وساتي. په نفس باندې پښې کېږدئ. هغه څه چې تاسو دپاره تاوان نه سي، مدد پرستي مه کوئ، جنس پرستي مه کوئ، تاسو ژر منډه مه کوئ. ژر راتګ ژر تګ ده. نو هېڅ کله دا کوشش مه کوئ چې تاسو په لنډه توګه باندې ډېرې پیسې پیدا کوئ یا هم ډېر خوندونه واخلئ. دا ستاسو په زیان ده، ستاسو شخصیت سره، ستاسو حیثیت سره، ستاسو قوم سره، ستاسو ملت سره هېڅ کله نه ښایي. خپل شان او قدرت هم وساتئ، د ملت شان او قدرت هم وساتئ تر څو پورې کامیابه سئ. نو دغه قضیه تر اوسه پورې ګونګه ده، څه معلومات نور نوي نشته. که نوي معلومات وو حتمي به تاسو در ورسوو، تر څو پورې تاسو هم ترې آګاه سئ او خبر سئ. تر اوسه پورې اخلاقي موضوع همدومره یاده شوې ده. په اخلاقي موضوعاتو کې کنځل راځي، بد الفاظ راځي، د هغوی فرهنګ ته بې احترامي راځي. نو هېڅ واضح نه ده چې څه مشکل او څه مسله پیدا شوې ده. یوه اونۍ څېړنه وشوه، فیصله همدا راووتله چې فضل حق به بېرته دغه لیګ نه ستنېږي او راوځي به، پر ځای بل لوبغاړی داخلېږي. خدای پاک د وطن عزت او عظمت پکې وساتي، او الله دې هېڅ کله داسې څه نه کوي چې زموږ او تاسو شمله ورسره کته شي. په ژوند کې هر انسان چې لنډه منډه کړې ده، وروسته وړاندې نه دی کتلي. پرونی بد حالت د کرکټ، پرونی سخت حالت د راتګ د کرکټ لوبډلې ته هغه یې نظر کې نه ده نیولی. هغوی په هېڅ صورت باندې ښه ورځ نه ده کتلې. د پاکستان لوبغاړي ښه مثال ده چې دوی ډېری وخت د فکسنګ ښکار کېږي، د پیسو ښکار کېږي، دوی له تاوان او مشکل سره مخ کېږي. نو هغوی ته په کتلو سره موږ او تاسو که وګورو، دا هغه څه دی چې دوی ژر راسي د لږو پیسو لپاره خپل هغه ارزښت ته موبایلي، د وطن عظمت ته موبایلي، خپله کارکردګي او ژوند ټول کیریر خرابه کړي. نو که چېرته موږ تاسو هم د هغوی په لاره باندې ځو، په نقش قدم باندې ځو، ډېر لوی تاوان به وي. او د لوبغاړي له تګ نه وروسته، د لوبغاړي لوبېدو نه وروسته، د لوبغاړي د کرکټ د پای ته رسېدو نه وروسته هم د دوی لپاره یو لویه ضربه او تاوان وي. ډېری وخت موږ تاسو وینو چې لوبغاړي کرکټ نه استعفا وکړي او لاړ شي، خو بیا هم هغه بد نوم او بدنام نوم دوی څخه هېڅ کله نه ځي. نو بیا به تاسو تر لاره کې خلک انځورونه اخلي، مینه به درکوي، د یو چا سفیران به یاستئ، د مینې محبت سفیران، د لویو لویو کارخانو، د تولیدي شرکتونو، د لویو لویو ادارو سفیران به یاستئ. نو که چېرته غواړئ عظمت مو خوندي وي، عزت مو خوندي وي، نور نړۍ لوبغاړي وګورئ چې دوی بې شرمانه حرکات کوي، همدومره زر ورتېږي، صحنې نه بار کېږي. خپله 15 کلنه خواري په دومره لنډه منډه باندې، په کمزوري سوچ باندې هېڅ کله مه بایلئ. او تاسو ټول مسایل په نظر کې ونیسئ تر څو پورې وکولی سئ هم د ځان لپاره، هم د ملت لپاره، هم د خپل حیثیت لپاره د یو چا لپاره الګو اوسېږئ. تاسو ملي اتلان یاستئ، ملي ستوري. خلک انځورونه در سره اخلي، سیلفیان در سره اخلي، ویډیوګانې در سره کوي. وطن کې مو خلک په سارا او په وطن په دواړو ځایونو کې خلک مو دیدن پسې ړانده دي. تاسو سره کتل غواړي، تاسو سره ناسته پاسته غواړي. که چېرته کوم حوصلګۍ نه کار اخلئ او ژر منډه کوئ او د خپل نفس تاسو باندې پښې راپورته کوي او تاسو نه راپورته کېږي، نو حتما به تاسو غرقېږئ، پکې خرابېږئ به. هم به مو ځان بایللی وي، هم به مو وطن بایللی وي، هم به مو د وطن حیثیت بایللی وي. نو زما ټول نه هیله همدا ده چې خلک دې انتظار ورته وکړي او لوبغاړي باید په آینده کې له دغسې ناسمو سوچونو نه لرې وګرځېږي. هغلته فیصلې ډېرې عادلانه کېږي، هېڅ چا لپاره ستونزه نشته، کست او کینه نشته، مشکل چا لپاره نشته. یوه هفته دنه څېړنه کړې ده، په خپله وینا به اقرار کړی چې کوم موضوع کې دی راغلی. یوه خبره دا هم پکې شته چې وایي مقابل لوري ته مونږ حمایت کوو، د هغوی ملاتړ مونږ کوو. نو حتما مقابل کې څوک شته دا چې کوم ډول پېښه ورسره شوې مقابل کس سره، دې وضاحت به وروسته راوځي. خو استرالیا بورډ او بیګ بیش د دې باره کې نور نه غواړي وضاحت ورکړي. همدی وضاحت و، همدی خبرې وې چې نن له سهاره ما راټولې کړې وې. ښه وختونه ښې چارې. مننه چې بادام وطن سره وئ. د الله پامان.